ورځي یو څو ورځو لپاره د رمضان د میاشت د زموږ سره یو میلمه نو د میلمه خلک څه کوي استقبال کوي کنه د دې استقبال به د میلمه استقبال به په ښه طریقه باندې کوي د بعض خلک والعیاذ بالله استقبال په دې طریقه کوي چې د روژه راځي د طبیعت خراب شي نو ګوره چې ستا کور ته میلمه راشي او تا ورته خړتم پړسولی او په تندي دې دولی سي او هغه ته ته څنګه ښې او ته به ځان سره بنګ بنګ وکړي بس زه راځه نو راځه کښېنه نازړه ورته ووایه نو میلمه به دې سره خوشحاله شي دا ورته د میلمه بېعزتي وکړه دا بعض د روژې د میاشتې استقبال په دې باندې کوي چې خفه یو بیا روژه راغله کارونه به کوم برابر نه کېږي او بل دې کار لري چې روژه په ګرمۍ کې ده نو یې چې ګرمي هم ډېره او موږ ورته وایي داسې برابر نه یو نو دا څنګه استقبال شو د رمضان استقبال د هغه میاشتې استقبال رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی وی اعطیت امتی 5 خصال في رمضان لم تعطهن امه من الامم قبلها الله سبحانه وتعالى زما دي امت له په دې رمضان په دې میاشت کې 15 خاص خبرې ورکړي چې د مخکینی خلکو نه دي ورکړي نو ورني خبره به دا ذکر کړی ده چې در روجتي انسان د خلینو چې کم بنزي د مشکو د عنبرو د بینه دا مصدر دی د الله بنیز باندې دویم دا چې د روجماتي پورې د کوم وخت چې روجونی چې روجماتي پورې ملائک د دوی لپاره دعاګانې وړي او دریم دا ويزين الله كل يوم جنته او روزانه الله جنت ښکلی کوي چې څومره پې وخوړي جنت څه کېږي خمس در کېږي دا الله د دغه کسانو لپاره تیاری کوو چې روجې نیولي دی بیا به دغې ته ځي نو څلورم کار به کې دا وشي چې سرکشه کم شیطانان چې دي هغه به کې وتړلی شي او پنځم کار رسول صلی الله علیه وسلم ويغفر لهم في آخر لیله او اخرنۍ شپه چې د رمضان نو الله سبحانه وتعالی به کې د مؤمنانو وبخي دا پنځه خبرې په دې رمضان کې الله موږ له خاص راکړي نو موږ له پکار چې دې میاشت ته خوشحاله شو او په ښه طریقې سره د دې استقبال وکړو استقبال څه مطلب دی چې بازارونو کې ګڼه جوړه کړو په دې ورځو کې بازارونو کې داسې حال جوړ شي زموږ دا استقبال دی د میلمه داسې حال جوړ دی په بازارونو کې ته وایي چې قیامت او بیا څه نه میلاوي نو بس چې ډېر شو ورځو هغه سامان داخلي او ګاډي ډکوي او څوک چې وایي مال راکړه بل وایي مال راکړه لکه څه چل دی وایي روژه روانه نو روژه خو د عبادتونو میاشت که نه د خوراکونو میاشت د عبادتونو میاشت خو موږ ته څه جوړ کړی دی موږ دې د خوراکونو میاشت جوړ کړی دی او بیا چې زمونږ دسترخوانونه ویني نو قسمه قسم خوراکونه به هغې باندې تا ته میلاو شي د روژه ماتي په ټیم کې چې کوم خوراک ته به چې کوم پکې نه وي هغه مشر خفه کېږي د ډېرې او بعض ملګري خفه شي چې وګوره د پلانې شی پکې نه و دا زموږ تیاری دی روژې ته موږ په روژه کې دغه کوو چې د خوراکونو به ډېر خیال ساتلی کېږي نوي نوي خوراکونه به پکې پخوو نو دا روژه چې ده د الله سبحانه وتعالی موږ له یو مقرره کړې ده چې په دې کې زموږ ایمانونه تازه شي دې به استقبال کې په دې طریقه باندې نه دا بعض کسان څه کوي د روژې میاشت راشي دې ته خوشحالي به دي چې د شپې به بیا صحیح د شپې به ویښ ټول به جیران یاستو ګپ شپ به لګو ټي وي مخې ته یا ډیش مخې ته والعیاذ بالله د سهاره پورې بس بیا دغه ټنګې پېشمنۍ وکړي او بیا ویده شي چې ویده شي نو بیا بیا ویده دا د روژې نه فایده اخیستل او دا د روژې استقبال موږ له پکار ده چې موږ لږ ساعت ودرېږو سوچ وکړو چې یو روژه په موږ باندې تېره شوې وه تېر شوي کال که بیا بله د هغې نه مخکې وه ډېر لرې مسجد دا 2 روژې کافي دی یو د تېر شوي کال یو د هغې نه مخکې سوال دا دی چې 2 روژو کې تا څه کړي نو ته چې سوچ وکړې به هغې به کمیږي لازم به پکې کمیږي چېرې ما دا کار پکې نه و کړی ما پکې دا کار نه و کړی ما دا نه و کړی اوس موقع ده نو دا بله روژه روانه ده که نه هغه وټ کټ په دې کې وباسه الله سبحانه وتعالی د موقع درکوي نو چې موقع درکوي نو بیا دا موقع غنیمت وګڼه هغه کمی چې کم په تېر شوو روژو کې زموږ نه شوی دی چې هغه په دې کې بیا رانشي په دې شکل سره به ته استقبال کې د روژې نو اولنی کار به دا وکړي د میلمه د استقبال کې چې توبه به وباسي رب العالمین ته
چې الله د روجه په ما باندې په داسې حال کې شروع شي چې ما توبه ویستي تا ته او زه د هر قسمه ګناه نه رجوع کوم تا ته او د ګناهونه پرېږدم چې څومره ګناهونه زه کوم هغه زه پرېږدم او رب العالمین خوشحاله چې لکه صحیحینو کې حدیث دی چې الله سبحانه وتعالی د بنده په توبه باندې د هغه کس نه زیات خوشحالي اچھا سره چې سورلی او په شړه ځمکه کې رواني او په هغه اوښ باندې ورسره خوراک کومي او څښاک کومي هغه ترې ورک شي او بیا دې د ونې لاندې دی چې د مرګ انتظار کوي ځکه چې نو ته لار معلومه نه څوک شتي نه خوراک ته نه څښاک او ویده شي خوب پرې راشي چې راپاڅي چې وګوري اوښ ورته خوا کې ولاړ دی به څومره خوشحاله شوی ژوند واپس میلاو شو الله سبحانه وتعالی د دې خوشحالي نه هم زیات خوشحالېږي په دې باندې چې انسانانو ته توبه وباسي رب العالمین په دې توبه کې ګورې زمونږ فایده ده که نه الله ته پکې فایده ده ها موږ ته فایده بیا به الله خوشحالي دومره مهربانه بادشاه دی په دې خوشحالېږي چې انسانان د جهنم نه ځان بچ کړي الله سوي ما يفعل الله بعذابكم الله استاسو په عذاب باندې سکه وسو پیدا وته الله موږ جهنم ته وځي الله به بچي کې وسډیر شي نه به سړيږي نه به کمیږي نو الله به خوشحاليږي چې د انسانان جنت ته لاړ شي او ځکه بار بار موږ ته د قران کې او د رسول سم په جواب باندې دا خبره موږ ته بار بار کړي چې توبه وباسي چې موږ د ور نه بچو موږ باندې حجت قائم دی او په نمونو حجت قائم دی د قیامت پر ورځ موږ سره هیڅ وزر نشته چې الله موږ ته وایي چې د قران ته واست ډکو دی خبره او د رسول سم د حدیثونه چې ور رجوع کې الله ول جنت تر کې ګناونه پرې الله ول جنت تر کې بیا هم تاسو نه واپس شي نبي خو زموږ خبر نه چلیږي نو دا روجه روانه او رب العالمین ته رجوع کوي یو نوې جون شروع کوي او په دې کې یو واقعه تور امام ابن القیم رحمه الله ذکر کړی مدارج السالکین کتاب کې د بعضو کسانو دا واقعه نقل کړی د دیندارو خلکو نه چې کوم رب العالمین ته نږدې دي وایي چې یو نیک انسان په لار باندې روانو او په یو کوڅه باندې تېرېدو نو یو کور یې ولیدو دا ور کولاو شو د هغې نه یو ماشوم بهر ته راووت او دا ماشوم چې دی نه جاړي او چغې وایي چې لکه څوک زما مرسته وکړي مور یې پسې راووته نو هغه مور یې چې دی نه ښه وردیکه کړو بهر ته تر دې چې د کور نه راوویستو او بیا پسې دا ور بند کړو نو دا ماشوم لاړ سزي پورې روان و هغوی چې ما ورته کتو دا ماشوم لاړ سزي پورې لږ ساعت له ودرېدو بیا یې سوچ به یې کړی نو بیا واپس راغی اول ته هغه دروازه کې کېناستو پته ورته ولګي چې بل ځای شتې نه بل ځای نشتې او دا ورته هم پته لري چې د مور نه علاوه بیا بل څوک نشي چې دی ځان ته رانږدې کړي نو راغی او د دروازې خوا کې کېناستو زړه یې د غم نه ډکو نور ورې چیک ور بنو نو بس په هغه ځای کې چې دی پرېوتو او هلته ویده شو مور یې لږ ساعت بعد راووته کافي وخت بعد مور یې راووته او هغوی چې دی واقعي ته ما کتو چې واجبه حالات دي نو مور یې راووته نو چې دې ته وکتو نو بس د هغې زړه چې دی نو مور خو موري زړه نرم شو په جړا شو خپل ماشوم یې هغه کې راپاسو غاړه ول ورکړه او ښکلې کو او بیا ورته چې زویه ته زمانه چېرته ځې او زمانه علاوه به تاله څوک چې دی نه ځای درکړي او غاړه به درکړي او په تا به خفه شي نو خو تا ته ما ویلو چې ګوره چې زه ته کومه خبره وکړم هغه منه ته زما خبره نه منې نو کله که ته زما خبره وم نه منې خو بیا هم زه مور یم نو په تا باندې زه خفه کېږم او دا ماشوم یې راولیم او کور ته یې دننه کړو نو امام ابن قیم رحمه الله دا واقع دې لپاره ذکر کړی دی د ماشوم ته پته وه چې بل ځای نشتي نو لړ هلته پرېوتو نو زموږ دپاره هم د الله نه علاوه بل ځای نشتي چې موږ چېرته هم لاړ شو رب العالمین ته به واپس کېږو زموږ چې غم سوچ دړ هر څه په مصیبت به موږ راشي نو دغه یو دروازه دی چې موږ رب العالمین ته ټکوو
دې مخلوقاتونه ته مسه ته ولا لازم کې د مخلوقات ستاده مصیبتونه ته لري کې او تاسو راودري او به خاص کر نن سبا د فتنو په دور کې هغه خبري ختمي شي چې سره د الله لپاره محبت کوي د الله لپاره مرګرتیا کې قصې نشه ختمي شي بلکې پلار او زوی په منځ کې رشتہ قائمه نه هغه سره لپاره قائمه ده هغه دنیا لپاره قائمه تر دې حالات دې در رسیدلی چې خزه خاون یو بل مسرشتي ساتي نو دا غوي مقصد سي دنیاي که خاون مالداري یو خزه خوشاله ده که خاون غریبي نبي او تسوي وي ما پرېد زته سره نور تنګ شوی ما نو د رب العالمین د درنا لازم بل زي نشتي دا خبر سيده کنه الله په قران کې سوي ففروا الى الله اي انسانانو الله منډي کوي په الله بس ګور څوک چې چانه ويري نو داغه نه تختی کنه او د الله نه چې ويريږي نه باغه پسې وځي د انسان نه چې ويريږي داغه نه بلريږي د الله نه چې ويريږي الله ته نږدې کیږي نو یو نوې ژوند شروع کوي چې روزه به موږ به دې سي حال کې راشي چې موږ توبه وستي کوم ګناه چې متکې ته خپته هغه پرې دننه چې د رمضان سپومې راخکار کیږي او ته توبه وستي د ګناهونو پاکي دې څه کوي کنه وکوي دننه نوې ژوند شروع